السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د افغانستان سترې محکمې اعلان کړی چې یکشنبه یعنی اتوار په افغانستان کې د اختر اوله ورځ وي. نو ټولو نه مخکې خو ګرانو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم. منځونه او عبادتونه مو قبول او منظور شه. خدای دې وکړي چې دا اختر د خوشحالۍ سبب وګرځېږي. او بله دا ده چې دا فیصله دو کړې ده چې ویش شهادتونه موږ ته راغلي دي. ویش خلکو میاشت کتلې ده، نو هغې نه پس دو اعلان کړی چې افغانستان کې د اختر اوله ورځ ده، یک شنبه. نو بیا یې دا ویډیوګانې هم ورسره جاري کړې، څو ویډیوګانې ما وکتې چې پکې ویلي دي چې مطلب دا اختر صرف په افغانستان کې دی. نور افغانان نشي کولی چې موږ سره اختر وکړي، یعنی چې یورپ ملکونو یا خارج ملکونو کې موږ سره نشي کولی چې اختر وکړي. دا اختر صرف په افغانستان کې دی، افغانستان خلکو دپاره دی. نو ټولو ملګرو ګرانو هیوادوالو ته د اختر مبارکي په دعا کې مې یاد ساتئ. والسلام.